السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو، نن به مونږ خبره کوو په ټیک ټاک باندې چې آیا ټیک ټاک هغه پاشي خوره کړه او ټیک ټاک نه ده هغې خلکو خوره کړه چې کوم په ټیک ټاک باندې لایو راځي، کوم چې په ټیک ټاک باندې ګیمونه کوي، کوم چې پلسمنټ کوي. ملګرو، هغه شیان پلسمنټ ځان سره کیږي، هغه یو بل له هغه شیان سزا ورکوي چې هغه بالکل د نه کتو وي. نو مونږ هغې خلکو له یو میسج ورکوو، هغې خلکو ته یو سوال منت کوو چې آیا تاسو په سوشل میډیا یو پازیټیو میسج راوړئ، یو ښه خبره کوئ، د چا زړه ولې خفه کوئ، او که تاسو دا کم کارونه چې کوئ آیا ستاسو دغه ویډیوګانې ستاسو خپله کور مور خور ستاسو دغه وګوري، نو آیا تاسو ته به څه وایي؟ نو مونږه یو ټرین به چلوو چې آیا داسې خلک چې دی د داسې غلط کار نه واوري. ولې چې تاسو د ډالرو ګټئ، په ټیک ټاک کې داسې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوئ، خپل کانټنټ باندې کار کوئ، نو چې دا غلطې ویډیوګانې چې دي دا مه کوئ. که تاسو په ټیک ټاک باندې راشئ یو بل له کنځلې وکئ، نو ستاسو نه به څوک څه زده کړه وکړي. آیا یو نن سبا د سوشل میډیا دور دی او په سوشل میډیا کې یو ښه خبره کول دا چې دي یو خبره ته وکړي، یو ښه سوال چاله وکړي، یو ښه میسج ورکړي، نو بل به درنه څه زده کړي، بل ته به پیدا ورسي. تاسو خو الټه د خلکو په ناکامۍ پسې ورپسې. ملګرو، داسې ډېرې جینکۍ دي چې په ټیک ټاک باندې راشي، مینو ده، ډاکټر فوزیه ده، ګل چاهت اجرا دی، چې دغه خلک چې راځي په ټیک ټاک باندې او په ټیک ټاک باندې دغه غلطې ګانې ویډیوګانې اپلوډ کوي، دغه پلیسمنټ کوي. ملګرو، یو پېښور یو کس دی، هغه بله ورځ ما یو ویډیو کتلی چې هغه ورته وایي چې یاره ته غلط کار ولې کوې، او مینو خان مینو ورسره نښت وه چې یاره دا به یې زه کوم، دا زما خپل لایف دی، ما څوک دې نه نشي منې کولی. نو زما دغه ویډیو کو مینو ګوري، کو ډاکټر فوزیه ګوري، داسې نور هغه خلک یې ګوري چې یاره کوم په ټیک ټاک باندې لایو راځي، دغه کنځلې منځلې کوي، دغه ردې بدې وایي، نو هغو ته زه ټول سوال منت کوم چې آیا دغه ویډیوګانې پرېږدئ، یو ښه پیغام ورکوي، یو ښه میسج ورکوي. ملګرو، که ستاسو زما ویډیو خوښه شوي، زما دغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او زما فیسبوک پیج هم فالو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.